نصرت رحیمي څو ورځې مخکې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې وه په دې جملې سره یو څوک غواړي چې ما له دندې لرې کړي او خپل غچ راڅخه واخلي. له خوشحال سادات وروسته نصرت رحیمي ولې د یو دسیسې ښکار شو. نصرت رحیمي ولې له دندې لرې شو او نصرت رحیمي په خپله څه ویلي دا هر څه په همدغه ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي له خپلې دندې پر داسې مهال لرې شو چې څو ورځې وړاندې یې په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر پاڼه لیکلې وه زنده‌باد جمهوري اسلامي افغانستان. د دغې جملې له کارولو وروسته نوموړي ته له دندې د لرې کېدو ګواښ شوی و او اوس رسما له خپلې دندې لرې شو. د دندې له لرې کېدو وروسته نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه داسې لیکلي: د لوی خدای په نامه خوشحاله یم، په خپل کاري مدت کې مې په پوره اخلاص، صداقت او رښتینولي کار وکړ او خپل مسؤلیت مې په هغه شکل چې لازم و سرته ورساوه. د مجرمینو، زورواکانو، مفسدینو او د دشمن په وړاندې مې په پوره جرأت سره خپل اواز اوچت او په تړاو معلومات په وخت د رسنیو له لارې له ګرانو هیوادوالو سره شریک کړل. همدارنګه په دې موده کې مې په ټول توان سره هڅه وکړه چې د خلکو ستونزې په مستقیمه توګه راواخلم او د رهبرۍ له لارې اړوند مراجعو ته ورسوم چې پر وخت یې په اړه اجرات وشي. په پای کې د خلکو له وینې او د ټولو خبریالانو او رسنیو د نږدې همکاریو څخه منندوی یم. نو دوستانو، تاسو د ولسمشر غني د دې اقدام په تړاو خپل نظریات په کمنټ کې ضرور راسره شریک کړئ. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیات مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې.